د کوچني اختر په درشل کې هیوادوال له واکپال حکومت څخه غواړي د ډاډمنتیا لپاره سخت امنیتي تدابیر ونیسي. دوی په پلازمینه او د هیواد بیلابیلو ولایتونو کې له شته امنیت څخه هم هرکلی کوي. امارات اسلامی افغانستان امنیتش بسیار صحیح، بسیار موقعیت خوب است. امنیت ما را گرفته، خداوند خیرشان بده. در این روز عرفه ما از این مردم، از این دولت خود ما خوش هستیم که آزادی در افغانستان آزادی را بیاره، سرسبزی را بیاره. ما خیلی خودمون تلاش داریم که در این ملت خدمت کنیم. نسبت به قبل خب قبلا یادآور شدم که بسیار زیاد خوب است. بسیار مردم خوش است، از نگاه امنیتی بسیار خوش است. د کورنیو چارو وزارت چارواکي هم د اختر په ورځو کې له ځانګړو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي. دوی وایي د پولیسو ځواکونه به له نورو امنیتي بنسټونو سره په همغږۍ په ټولو عیدګاه او تفریحي پارکونو کې د ښه امنیت تامین لپاره حضور ولري. باید گفت که نیروهای پلیس در هماهنگی با سایر نهادهای امنیتی تدابیر ویژه‌ای را در روزها و شبهای عید اتخاذ نمودند. به مردم خود اطمینان می‌دهیم که هیچ گونه نگرانی در این راستا نداشته باشند. طبق پلان و برنامه‌هایی که از قبل اتخاذ شدند، تمام مساجد، عیدگاه‌ها، تفریحگاه‌ها و تجمعات مردمی که در ایام عید از سوی نیروهای پلیس در هماهنگی و همکاری مشترک با سایر موظفین امنیتی تحت پوشش امنیتی قرار خواهد داشت و مردم ما می‌توانند که نماز عید و سایر مراسم عید را به فکر آرام ادا نمایند. ما برای مردم اطمینان میدیم که انشالله مجاهدین همیشه و آماده است که برای این مردم امنیت و خدمت بیاورد و مردم همیشه به امنیت قرار بگیرد. د هیواد په سویل او لویدیځ کې هم مسئولین د اختر په ورځو کې د سختو امنیتي تدابیرو له نیولو ډاډ ورکوي. نیروهای اردوی اسلامی ملی مستقر در قلاردوی 207 الفاروق دوش دیگر نیروهای امنیتی جهت تأمین امنیت شهروندان زون غرب و به خصوص شهر هرات در روزهای عید سعید فطر حضور فعال داشته و رسالت خیش را در قبال مردم خیش مثل قبل ادا خواهند نمود. زموږ امنیتي ځواکونه د کشفي او دفاعي ځواکونو سره په همغږي په ښار کې د ولس د ډاډ او امنیت لپاره راوتلي دي ترڅو خپل امنیت خوندي وساتي او پولیس ترافیک هم په خپلو جزوتامونو خپلو چوکونو باندې موظف دي ترڅو په ښار کې د بیروبار او د ترافیکي پیښو مخنیوی وکړي. د لویدیځ او سویل زون میشتې هم له دې تدابیرو هرکلی کوي او له جرمي پیښو څخه پر مخنیوي ټینګار کوي. امنیت که باید باشه دیگه، خود شما میفهمین که مسلمان زن بچین و جوجه بوچین و بیرونه چیزی داره بنده خدا یک لقمه نون نمیره که بخوای چیزی بستانه. باید امنیتی گرفته باشه. خب مسلمان راحتی سفید دیشه که یا پیرمرد یا پیرزال با امید خدا. نور دا غوښتنه ده چې ټکان بند کی او احتیاط وسی، معنا دغه چې پاینونه سره سم سي، دغه وسایلات لږ احتیاط وچلي چې د خلکو ژوند وژغورل سي. امنیت 100% کې باید ټینګ کړي، د خلکو وسایلات ورک نه سي، جوبونه ونول سي، او خلک خوشحالي کې اختر ولمانځي چې په خوشحالي اختر چي. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین د غرض له هیوادوالو غواړي ترڅو د ماشومانو چاودیدونکو توکو او نور وسایلو ګټنې څخه چې د خلکو امنیت ګډوډوي ډډه وکړي.